په ژوند کې یوه ډېره ژوره خبره ده. که ته د دې خبرې نه خبر شي نو ستا غم، ستا تشویش او ستا یره به نیمه کمه شي. دا خبره څه ده؟ په ژوند کې هیڅ شی د تل دپاره نه وي، نه ښه وخت نه بد وخت. مونږ اکثر څه کوو؟ کله چې زمونږ ژوند کې ښه وخت وي نو مونږ فکر کوو چې بس وس هر څه سم دي او دا به همداسې همیشه پاتې شي، او کله چې بد وخت راشي نو مونږ ماتیږو او وایو چې هر څه ختم شو. خو اصل حقیقت څه دی؟ حقیقت دا دی چې دواړه وختونه د همیش دپاره نه وي. فکر وکه، که شپه نه وی نو سهار به څنګه خوند ولري؟ که تیاره نه وی نو د رڼا قدر به څنګه معلوم شي؟ د نور د راختلو خوند هم هغه وخت وي کله چې د هغې نه مخکې شپه ډېره تیاره وي. هم دغه شان ژوند هم دی. تا کله د باران نه وروسته اسمان لیدلی دی چې څومره ښکلی وي؟ که باران نه وی نو هغه سکون او تازهوالی به هم نه وي. دا څه معنی لري؟ هره ستونزه، هر مشکل ستا د ژوند د ښه کېدو دپاره راځي. خو موږ څه کوو؟ موږ شکایت کوو، ولې زما سره داسې کیږي؟ ولې زما ژوند دومره سخت دی؟ خو کله دې دا سوچ کړی چې همدا ستونزې تا قوي کوي؟ د قوي انسان او کمزور انسان ترمنځ فرق څه دی؟ قوي انسان هم ستونزې ویني، هغه هم درد احساسوي، خو هغه یوه خبره درک کړې وي، دا وخت به هم تیر شي. او کمزور انسان هغه هره ستونزه د همیشه دپاره ګڼي، او همدا یې د ټولو لویه غلطي ده. که ته اوس په سخت وخت کې نو یو کار وکړه، خپل تیر وخت ته وګوره. آیا مخکې ته هم په ستونزه کې نه وې او نن هغه ستونزې ختمې نه دي؟ هغه وخت کې دې هم ویلي وو دا ستونزه به هیڅکله ختمه نه شي، خو هغه ختمه شوه. نو دا نننۍ ستونزه به هم ختمه شي، یوازې د وخت خبره ده. ژوند یو دوران دی، په ورځ پسې شپه راځي او په شپه پسې ورځ. خوشحالۍ نه وروسته غم راځي او د غم نه وروسته خوشحالي. که ته دا دوران قبول کړي نو ته به هیڅکله زیات تشویش ونه کړي. نن سبا د ټولو لویه ستونزه څه ده؟ خلک غواړي هر څه کنټرول کړي. هغوی غواړي چې په ژوند کې یې یوازې خوشحالۍ وي، یوازې کامیابي وي او یوازې ښه وخت وي. خو دا ممکن نه ده. که ته یوازې ښه وخت غواړې نو ته د ژوند د اصولو خلاف روان یې، او کله چې ته د اصولو خلاف ځې نو تشویش به خامخا وي. یو هوښیار انسان څه کوي؟ هغه هر څه مني. هغه وایي که ښه وخت راشي نو زه شکر ادا کوم، او که بد وخت راشي نو زه صبر کوم. او همدا د کامیابو خلکو راز دی. یاده ولره، ښه وخت تا خوشحاله کوي خو بد وخت تا قوي کوي. او په ژوند کې بریا یوازې قوي خلکو ته رسیږي. کله کله الله تا ماتوي یوازې د دې دپاره چې ته نور هم ښه جوړ شي. کله کله ستا پلان ناکام کیږي یوازې د دې دپاره چې ستا دپاره یو غوره پلان وي. خو موږ څه کوو؟ موږ زر تسلیمیږو. که ته غواړې چې په ژوند کې مخکې لاړ شي نو یو عادت جوړ کړه. په هر حالت کې دا جمله وایه: دا وخت د همیش دپاره نه دی، دا وخت به هم تیر شي. که ته خوشحاله یې نو یاده ولره دا به همیشه نه وي. نو غرور مه کوه. او که ته غمجن یې نو یاده ولره دا هم همیشه نه وي. نو هیله مه بیله. د ژوند اصلي لوبه څه ده؟ توازن. نه په زیاته خوشحالۍ کې ځان وبیله او نه په زیات غم کې مات شه. هر څه چې په ژوند کې راځي هغه اکسپټ کا او مخکې لاړ شه. په آخره کې یوازې دا خبره یاده ولره: ژوند یو سفر دی او په دې سفر کې به هر څنګه لارې راشي، کله اسانه لاره او کله سخته لاره. خو هغه څوک چې روان وي هم هغه خپل منزل ته رسیږي. د نن نه یو نوی فکر خپل کا: زه به په هر حالت کې قوي پاتې شم. زه به هر وخت ومنم ځکه چې زه پوهیږم هر څه د همیشه دپاره نه دي. که ته دا خبره د زړه نه ومنې نو ژوند به دې ډېر اسانه شي. نه غم همیشه پاتې کیږي، نه خوشحالي. د ژوند ښکلا په دې کې ده چې هر څه تیریږي